حتی دا به یقیني درته وایم په یوه ځای کې ما واورېدو ملا و سړی ملا و بل امي و د هغه سره یې ګپ و مجلس درلودی نو په داسې ځای کې ناست و چې هلته ښځې تېرېدې هلکان دغه ملا ورته وویل هغه امي ته ویل سترګه دې خوږه کړه که نه زه په مطلب پوه شم د خوږېدل معنا دا و چې دغه هلکانو دغه ښځو ته دې وکتو که نه هغه ورته ویل و غالبا داسې ورته وویل دا ټکی مې جواب د هغه ير ده چې هغه ورته ویل که نه یې ورته وویل ښه چې ته ملا و عالم یې ته عامي ته دا خبره کوې چې تا سترګه خوږه کړه نامحرمه په ګناه کې دته ترقي ورکوې دغه ورکوې نو تا څخه به خلک څه فایده واخلي له دغې وجې نن سبا د علماو په خبره کې چې اثر نه وي وجه دا خپل عمل نه وي ګورې امام چې جومات ته خلک مقرر کوي د څه دپاره مقرر کوي چې خلک راواړوي که دی ورواړي خلک راواړوي امام شرعي خبره ده چې امامت کبرا به یې چې باچا ده ټول ملک به په رایه د باچا چلیږي دا یو سړي رایه به پر ټول ملک پو کړي دی به حدود جاری کوي دی به قصاص جاری کوي دی به جوماتونه آبادوي دی به مدرسې آبادوي دا خبره به د باچا منله کېږي که به د خلکو منله کېږي خلک خو غلا کوي شراب څښي زناوې کوي نه د باچا به منله کېږي لکه په امامت کبرا کې چې خلک د امام تابع وي په امامت صغرا کې به هم دغه وي امام چې د کلي جوړ شي هغه به واز نصیحت کوي بېګیرې سړي ته به نصیحت کوي چې ګیره پرېږدي بې لمانځه ته به نصیحت کوي چې لمونځ وکوي بې پردې و بې ستر ته به نصیحت کوي چې ستر و پرده وکړي او د چا حق چې خورې ته به نصیحت کوي چې هغه له پردیو حقوقو راوګرځېږي دا امام د دغه دپاره مقرر ده نن سبا چې امام کوم جومات ته ورسي امام ور واوړي قوم نه راواړوي څوک ور واوړي امام هغه هم پسې ګمراه سي خلک په سود لګیا وي دی هم سودخور سي خلک په غلط نظري لګیا وي دی هم غلط نظری سي خلک په حرامو لګیا وي دی هم ورسره غلط حرام ورسره خدای نه کرده امام د دې دپاره نه ده چې دی ور واوړي امام د دې دپاره ده چې خلک راواړي دا وجه ټوله څه د تقوا نسته په کم امام کې چې تقوا راله ولا ښځه نر به د ده تابع کېږي سپین ږیری ځوان به تابع کېږي اولادو پردي به تابع کېږي خو چې تقوا پکې نه وي دغه وجه خاطب اول دی ور واوړي نو چې هدی کومه ګناه کوي دی هم په هغه ګډ سي هلته یو مولوي صاحب د یو ځای امامت یو بل ملګري یې ویل خلیفه صاحب ویل هغه مولوي صاحب د فلاني ځای امام د خو اوس یې له دوی سره فرق نه کېږي رنګ هم دغه سوی دی لکه د کلیوالو په رنګ هم بدل سوی ده اخلاق خو څه کوې رنګ یې د کلیوالو ګرځېدلی دی روښان کلی چهره هم ورسره بدله سي دا رقم ته ګوره الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي نن سبا ګورئ د نظر حفاظت څوک نه کوي په دا بازارو کې ګرځي ښځو ته ګوري حتی مقصودي د ښځو ځایو ته ورځي حتی په بازار کې ورسره ګرځي د ښځې سره ځان لګوي قصدن لاس ورکوي قصدن شرعي خبره دا ده چې له تا سره نامحرمې ښځې سره پوښتنه نشته خو که کوله سړی دې په کالي په کالی دې په لاس اچوي خامخ یا ښځه یا سړی او حکم خو ښځې ته ده چې باید دا کالی وي ځکه حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې نبي علیه السلام به بیعت ته ښځو کاوی خو دا قسم کوي که د نبي علیه السلام لاس نامحرمې ښځې لاس ته لګېدلی بیعت به هم ورکوی بیعت وظیفه به ورکوله خو لاس به ورلګېدی نه یا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس صدر پروت و هغه ښځې به پاس په صدر لاس کېښوی یا په اوبو د لګن به پروت و لوښی په اوبو کې به هغه طرف ته ښځې لاس کېښوی دغه طرف ته به نبي علیه السلام کېښوی یا به کالی و کالی به سره ونیوی دا لاس لګېدل پردۍ نامحرمې ښځې ته دا روا ده خلک په بازار کې ځي ښځو ته ګوري یوه په دغه طرف ور روان وي دا صغیره د چا سوه د پښو سوه لاسو بدن ور لګوي دا یې صغیره سوه که زنا وکړي دا بیا پسې څوک سوه کبیره سوه حتی بازار څه کوي نن سبا د خلکو په جیمو کې موبایلونه دي په موبایل کې د ښځې غږ هر وي سروزونه سروز خو ناروا ده که د چا وي ښځې وي که د نر وي سروزونه په غوږو هر وي په سترګو ورته ګوري حتی دا د ښځو عکسو ته کتل و د دوی ویډیوګانو ته کتل دا وایي تر دا مخامخ کتلو هم زیات جرم ده ولې وایي مخامخ چې سړی پردۍ ښځې ته وګوري انسان د ځینې شرمېږي سترګې ټیټې کړي او هلته چې عکسو ته ګوري په موبایل کې بیا سړی ځینې شرمېږي نه نو دغه ده ویلي دي ابن قیم رحمت الله علیه ویل دي چې صغیره ګناوې هغه دي چې وسیله وي د چا د کبیرو دپاره ځکه یو حدیث هم راغلی ده چې تاسې مال پردی څوک چې پردي کښ ته مال نږدې پیایي اخر میږي ځینې ورګاډي سي سړی دې د ګناه طرف ته ورنږدې کېږي نه چې ورنږدې سي اخر په ګناه کې څه واقع کېږي په کبیره کې نو بېګیرې هلک ته ښایسته ده لاس ورسره لګوي غېږ ورکوي د اکثره خلک د غش کې غېږ ورکړي په غېږ کې نیولی هلته یې نیت چا وي د شهوت پرستي وي لاس ورکړي په سترګو ورته ګوري د یو ولي په باب کې راځي وایي یو ولي وفات سي چې وفات سي چا په خوب ولیدی نو د ده په مخ باندې غوښه نه وه بیا ورته ویل چې الله تا ته څه در سره وکړل ده ورته ویل چې زه چې وفات شوم نو الله تعالی معاف کړم د جنت مستحق یې کړم بیا ورته ویل دا په مخ ته غوښه ولې نسته ده ورته ویل دا په ټول عمر ما یو وارې بېګیرې هلک ته په نظر د شهوت کتلي وو زه چې الله تعالی ته پیش شم الله راته وویل چې تا ولې هغه ته په شهوت وکاتو په ما دومره حیا او خوف راغی چې دا د مخ غوښه مې ټوله توس په یو وارې نظر
پایه ور نظر چې له ما څخه ورته سوی نن سبا په دغه باب کې خلک دا د ځان دپاره پیشن بولي